د افغانستان له نوي پارلمان څخه د ولس هیلې ډېرې دي، خو ستونزو ته په کتو سره نوي استازي به چې نږدې نیمایي یې ځوانان دي څومره بریالي وي. سلام و وقتتان بخیر. به جرگه آزاد BBC خوش آمدید. له اته کلني ځنډ او څو میاشتنیو ټاکنیزو لانجو وروسته بالاخره افغانستان د نوي ولسي جرګې څښتن شو. د تیرې ولسي جرګې اړیکې له حکومت او ولسمشر سره سړې وې او داسې ویل کېږي چې د حکومت یا په ټوله کې د دولت په کارونو باندې اغیز غورځولی و. در جرگه امشب در پیوند به اولویت‌ها و چالش‌های ولسی جرگه جدید بیشتر بحث می‌کنیم. درې درانه میلمانه دي راسره د افغانستان د ولسي جرګې د تیرو دریو دورو استازي میرمن آریان یون، په پارلماني چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر ډاکټر فاروق وردگ او دارنګه د پارلمان موقت مشر عطا محمد دهقانپور صاحب درې واړو ته ښه راغلاست وایم. و یک شماری از اشتراک کننده های از نقاط مختلف افغانستان در جرگه امشب با خود داریم. شما را هم خوش آمدید میگم. آقای وردگ، بحث را با شما آغاز میکنیم. ولسی جرگه جدید شما چگونه ارزیابی میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان ما با یک دید مثبت میبینیم. ارقام و آماری که ما تا الحال به دست دارم 63% اعضای ولسی جرگه اعضای جدید میباشد و 37% اعضایی که از دوره 16 حضور داشتن. عمدتاً در دور هفته تقنینی ولسی جرگه 39% جوانا بوده و متبقیشم بیشتر از 40 سال عمر داره و دی اعضای ولسی جرگه عمدتاً کسایی هستند که به قشر سیاسی برخلاف دوره های 15 و 16 تقنینی شورای ملی که عمدتاً از قشر سیاسی بودن، اینها عمدتاً از قشر اقتصادی و تجارت پیشه و جوانا و تحصیل یافته و کسایی که در 40 سال فراز و نشیب وطن آنقدر زیاد طرف نبوده، جوانایی است که آینده نگر هستند. توقع ما این است که این دور 17 تقنینی شورای ملی بیشتر برای حصول اهداف بزرگ ملی که همان ثبات سیاسی و رفاه مردم افغانستان و بهبود اقتصادی و صلح می باشد. سر از این مسائل بسیار مهم ممد و متمم قوه اجرا باشد و در حصول اهداف بزرگ سهم بگیرد. په لنډو وزیر صاحب د سولې لپاره د ښځو څېړنې مرکز د تازه یو سروې خپره کړه، ویل چې د تیرې دورې کې 23% کې استازي چې و دا بېسواده و. مطلق کلمه یې ورته کارولې ده. دا ځل دا فیصدي کمه شوې؟ د بېسواده خو اطلاق به ډېره مشکل وي چې زه پرې وکړم، خو دا بدون شک ویلی شم چې په دې دوره کې د لوړو تحصیلاتو لرونکو کسانو فیصدي لوړه ده. مننه. او یون صاحب تاسو چې ورته ګورئ خپله دغه نور دورو سره توپیر په څه کې ویني؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ملمنو ته راغلو خویندورونو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه فکر کوم چې په تیره دوره کې هم ستونزې او مشکلاتو په پارلمان کې نه د څیرې لاړخه څه ډول درته ښکاري؟ په دغو مسلو په دې ستونزو ننګونو به وروسته بحث کوو، اوس یې درته برېښي له هغو سره څه تفاوت ده؟ تفاوت یې دا ده چې په دې دوره کې لږ ځوانان ډېر راغلي دي او بل دا چې داسې کسان راغلي چې هغې تعلیم یافته دي لکه وزیر صاحب چې ویلی. او امیدواري مو شته ده چې د تیر پارلمان نه به د دې فعالیت هم ښه او د افغانستان د ملي ګټو په مقابل کې به ودرېږي نه او د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان د خلکو د یووالي په خاطر به کار کوي. نو امیدواري ورته شته، نو بیا به راتلونکي کې ګورو. ممنون. آقای دهقانپور، با توجه به همون معیارهایی که آقای وردگ برشمردن و مخصوصا کاندیدایی که اعلام شدن نتیجه نهاییشان، چگونه ارزیابی میکنین؟ مخصوصا دوره 17 را شما چگونه میبینین با همین کاندیدانی که راه پیدا کردن؟ ما واقعا به وکلای دوره 17 خیلی باورمندیم، یعنی خیلی مثبت میبینیم. ما باور داریم که وکلای دوره 17 بتانن بهتر از دوره‌های پیشتر هم برای وطن هم برای مردم هماهنگ با دولت کار کنند. ما با تمام وکلا که ششتیم، یک تعداد وکلای تازه و حتی وکلای گذشته هم که بودن
این شکایت ها رو داشتن که ما با دولت چی نبودیم، هماهنگ نبودیم، یعنی همسو نبودیم. وقتی پارلمان با دولت همسو نباشه کار دولت واقعا سخت است، دولت نمیتونه خوب کار کنه. به اون خاطر بیشتر نظر مثبت دارن به هماهنگی با دولت، ولی البته یک طرف قضیه است، طرف دیگه دولت است که دولت هم باید طرفش یعنی هماهنگ با پارلمان کار کنه، مطابق این که چگونه میشه دوره 17 وکلا بتونن با حکومت به گونه هماهنگ عملی کنن بیشتر صحبت میکنیم. یک نوبت رسیده که یک پرسش از اشتراک کننده ها داشته باشم. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دستای خدا بالا کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم محمد امان است، از ولایت پنجشیر هستم. اشخاصی که قبل از این بودن ما خاطره خوش نداریم از وکیلایی که در گذشته بودن، چون همیشه از بینشان نزاع بود، قومگرایی بود، بینشان همیشه جنگ نزاع بود. از شما میخوایم بپرسم که جوانایی که فعلا در پارلمان من، آیا همین قسم قومگرایی بینشان خواهد بود؟ تشکر. مننه ډاکټر صاحب. ولې به ولس د ځوانانو ته رای ورکړي؟ هغه مهم دلیل تاسو څه بریښي؟ وروسته به د نور دوستانو جناب حسین صاحب، خوشبختانه چې موږ 15 او 14 دوره تیره کړه. په دې 15 او 14 دوره کې ډېر مثبت خبرې هم وې. شک په دې کې نشته چې ډېر کارونه یې وکړل د وطن ته، د نظام ته. پس د اوږدې پارلماني خلا څخه زموږ 15 دوره راغله. 15 دوره کې 151 قوانین او اسناد تقنیني تصویب شول، او په 14 دوره کې 348 قوانین او اسناد تقنینی تصویب شول. لوی جرګې په دې کې راغلی و. د انکشاف متوازن په مورد باندې وکیلانو او سناتورانو ډېر کارونه وکړل، د حکومت سره یې درلودې، اما شک په دې کې نشته چې نیمګړتیاوې مو هم درلودې. خوشبختانه د محمد امان د سوال په ارتباط به دا ووایم چې د دې 18 دورې په وړاندې تېرې دورې شته، د هغه په مثبتو نقطو باندې به انشاءالله نور تمرکز وشي. د منفي نقطو څخه به کوشش وکړي چې جلوګیري وشي. یو د منفي نقطو نه دا یادولی شم چې په خصوص 14 دوره هغه 3 کاله چې د انتخاباتو د عدم تدویر په نتیجه کې جلات بام جمهور رئیس تمدید کړه، دغه دورې لږ او ډېره خپل مشروعیت د لاسه ورکړی و. د نه کافي مشروعیت د حکومت د مجریه قوې او د مقننې قوې تر مابین ته ستونزې راولاړې کړي. د ستونزو نه به مثال په ډول په حکومت کې له 3 کلو مخکې مو، یعنی 2012 او 11 او 14 کلونو کې د ستونزې د حکومت او د شورا ترمنځ وي. ولې وي؟ اما په 3 وروستیو کالو کې متاسفانه دا زموږ نظام، زموږ دولت، دا زموږ نوی نظام په 2مه لسیزه کې لګیا دی. په دې لسیزه کې 666 قوانین موږ تر اوسه تصویب کړي. 666 هر قانون چې ته تصویبوي هغه تر څو چې پختګۍ ته رسیږي په هغه کې څه فراز و نشیب خامخا شته. نو څه ستونزې خو طبیعي دي چې په هره جامعه کې دا تېرې شوي. اما زموږ د 18 دورې په وړاندې خوشبختي دا ده چې د تېرو 2 دورو ستونزو څخه په الهام اخیستو به کوشش دا وشي چې مجریه قوه او مقننه قوه دواړه د لویو ملي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل مؤمد او متمم کار وکړي. یونیسف د وروستي سروې وړاندې ما یادونه وکړله د ښځو د سولې لپاره د ښځو د څېړنې مرکز د ویلي 1.5% کې غړي به غیر حاضر وو. آیا د هغو کسانو څخه کموالی راغلی سي د نویو کسانو څخه کامیاب شي؟ خو دې یو علت لره چې ولې وکیلان علاقه نه ښودله. یو خو دا چې کیدای شي هیئت اداري زموږ بې کفایت او یعنی هغه څه چې لازمه وه، هغه اجنډاګانې چې باید حتما ضرورت او هغه وخت کې باید په بحث شوی وي هغه هم نه مخې ته کوله. بل مشکل دا مو چې مثلا ځینې وخت د حکومت او د پارلمان په منځ کې ډېرې توندې موضوعګانې منځته شلې. اوس افغانستان په داسې حالت کې دی که چېرې 3 واړه قوه مقننه، قضایه او اجرایه 3 واړه په ګډ همکارو کې دا ستونزې د دې وطن نه حل کېږي. اوس هغه نومونه تاسو هر وخت اعلانول، هر څو ورځو کې پر جمعه کې به مې اور اعلانول کوم وکیلان سي به دایمي غیر حاضر یا ډېر کله به نه راتلل. وینې اوس هم شته در سره؟ ولې نشته؟ هغې زیاتره اوس هم په همدې پارلمان کې شته، خو بدبختي دا ده چې باید د دې په مقابل کې یو اقدام شوی وی. ممنون. باز هم وقت را میگذاریم به اشتراک کننده ها. اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دستای خود بالا کنن. یکی از اشتراک کننده های ما از دقایق پیش دست خودشان بالا کردن. میپرسیم که پرسششان برمیگرده به کدوم مهمان ما و چه پرسش را با ما در میان میگذارن. بسم الله الرحمن الرحیم. سیما سانګزم د جوزجان ولایت څخه. مېرمنیون که تاسو ووایئ چې تاسو به دا ځل یعنې په ټوله کې ټول وکیلان به دا ځل څومره ملي ګټو لپاره ژمن وي نسبت شخصي ګټو ته؟ ځکه دا ځکه وایم چې په تېره پارلمان کې زموږ وکیلان په اکثریت سره په هغه باندې ډېر فوکس وسه د دوی ګټې پکې وي، نه هغه څه باندې چې ملي ګټې وي. او همدغه راز آیا تاسو به د ټول افغانستان د ولس غږ یاستئ که یوازې به د خپلو پلویانو ځان او خپلوانو غږ یاست؟ ممنون. سلام. به نام خدا، شمس الله سروری هستم از ولایت غزنی. آقای دهقانپور،
در پارلمانی که هیئت اداریشان از طرف ریاست جمهوری انتخاب شدن، آیا میتونه بزرگترین وظیفهش در قانون اساسی نظارت بر عملکرد حکومت باشه انجام داده بتونه؟ به نظر شما؟ ممنون. تشکر. خوب سوال آقای دهقانپور را پاسخش داشته باشیم برای اشتراک کننده ما، سپس به خانم یون میپردازیم. این کاری دولت نیست که شما فکر میکنید که دولت تعیین کرده. دولت حکومت هیچ گونه حکومت به هیچ گونه ربط و ضبطی نداره. او قانون حکم میکنه که مسن‌ترین شخص میتونه رئیس باشه و کوچکترین شخص دوتا، هر کسی که باشه، یکیش منشی میشه، یکیش نایب. از نظر عمر. از نظر عمر بله. در اینجا دیگه بحثی حکومت نیست، بحثی که کس تعیین کرده باشه جای نداره. این حکم قانون است. او دا د موقت بله ریاست موقت. و دا ورسته به انتخابات کې لکه څنګه د خانپور این موقت است. این رئیس هم فقط تنها یک وظیفه داره. وظیفه‌اش این است که جلسه را مدیریت کنه که رئیس دائمی ولسی جرگه تعیین شود. اگه این به یک ساعت هم شد، این رئیس موقت دیگه وجود نداره. سپاس. و خانم یون شما خیلی کوتاه اگر بپرسید. په ټولو دنیا کې یعنی مختلف نظرونه دي، خو کله چې د هیواد ملي ګټې مطرح کیږي بیا ټول په یو نظر راځي. یعنی د خپل هیواد ملي ګټې د ټولو هیوادوالو لپاره باید سرې کرښې وسي. چې بدبختانه په تیر پارلمان کې ځینې وخت داسې ورځې راتلې چې موږ د ملي ګټو نه تېرېدلو، چې دا یوه غټه بدبختي وه په پارلمان کې، چې همدغه مسایل باعث د دې کېدل چې بالاخره رج مرج په پارلمان کې جوړ شي. علت یې څه شی و؟ چې هلته زیاتره اکثره وکیل صاحبان که راغلي وو، یعنی ډیر ملي خلک هم پکې وو، ډیر داسې کسان پکې وو چې خپل په رایو راغلي وو، خو داسې کسان هم وو چې د مختلفو هیوادو د خوا سپورټ کېدل، مخصوصا زموږ د ګاونډیو هیوادو د خوا سپورټ کېدل، او دوی راغلي وو په پارلمان کې ناست وو. هغوی ته د دې په ځای دوره جدید چگونه شما بله زه د خور سوال کوم، سوال ته جواب ورکوم. نو چې کله به د افغانستان، نو کله به چې دی راتل، د دې په ځای چې د خپل هیواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي، دوی به د هغه چا ملي ګټې په نظر کې نیولې چې دوی راوړي وو او دلته کېنولي وو او د هغې استازیتوب یې کوو. نو موږ وایو چې موږ د ټول افغانستان وکیلان یو. هر هغه مسایل چې په هیواد کې، چې په هر ګوټ کې، که په شرق کې، که په غرب، که په جنوب، په شمال کې، دا باید د ټول استازیتوب وکړو او خپل د ولایت استازیتوب هم کوو او د ټول افغانستان وکیلان یو. موږ هر هغه څه چې زما د وطن په ګټه هغه باید پکې مراعات شي، او هر هغه څه چې زما د وطن د ملي ګټو مخالف وي هغې په مقابل کې به انشاءالله وکړو. صحیح. که دلته از دهقانپور صاحب بپرسم، چطور رسی مشکلات دوره 16 حتما شما باید دارین، خودتان اگه نبودین خود حتما تعقیب کردین، تصور نمیکنین که باز ممکن با مشکلات روی انتخاب هیئت اداری مواجه شود؟ بله نه. در دوره گذشته که بود همین اصول وظایف داخلی یک مشکل داشت. مشکلش این بود که وقتی نفرها برای دهی می آمدن، برای گیری می آمدن، رئیس بدن کاندید میشد. اگر رای اکثریت نمیبرد باز رای گیری میشد، نمیبرد باز رای گیری میشد، خود لا اعتنایی رای گیری میشد. سرانجام نتیجه را شما دیدین که کلی گام گفتن سه این آدم باشه دیگه خودی راه پیدا نمیشه. اما حال این را کمی تصحیح کردن. این رقم تصحیح کردن که اینجا 3 دور انتخابات است. 3 دور انتخاباتی که ما تیر کردیم، بعد از بین زمین 3 دور بالاترین آرا را میگیریم. بالاترین آرا را 2 نفر میگیریم. رای گیری میکنیم. اگر دمی اکثریت گرفت خوب، اگر نگرفت یک نفر که رای بالا را داره، این نفر چیکار میکنیم؟ به رای علنی میبریم. این یک نفر که رای بالا را داره، مثلا 2 نفر مون رای گیری کردیم، یک نفر 2 رای بالا برد، اینمی رای 2 نفر بالا را کلگ علنی اینمی تایید رد میکنن. شما میتونید از طریق راههای مختلف در برنامه جرگه آزاد وصل شوید. از طریق فیسبوک، توییتر و اینستاگرام میتونید اوپن جرگه یا جرگه آزاد بنویسین و پیج ما را دریافت کنید. و از طریق یوتیوب هم میتونید جریان مکمل این برنامه را تماشا کنید. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. د بی بی سی آزاد جرګې ته مو یو ځل بیا هرکلی کوو. نن د افغانستان د نوې ولسي جرګې پر څرنګوالي او د دغې جرګې په وړاندې په ننګونو او لومړیتوبونو باندې بحث کوو. 3 درانه میلمانه دي راسره. د پارلماني چارو کې د دولت وزیر ډاکټر صاحب فاروق وردګ، د پارلمان موقت مشر دهقانپور صاحب او د ولسي جرګې د 3 دورو وکیله آریان یون صاحب. دلته زما څنګ ته احسان الله ناسته د وړاندې لاس پورته کړی و، دته به وخت ورکړو چې دی څه پوښتنه له میلمنو لري. د محترم میرمن یون څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسې 3 دورې په پارلمان کې د غړي په صفت پاتې شوي یې، تقریبا یعنې دا 3مه دوره ده تاسو. دا 2 دورې چې تاسو پاتې شوي دا 3مه دوره ده. د 3مې دورې توقع د خلکو د تاسې نه څه وي ستاسې په نظر باندې؟ ستاسو د پارلمان لومړیتوبونه به د خلکو د زخمونو د ملم یا د پټۍ کولو لپاره څه وي؟
تشکر، ډېر زیات مننه. یون صاحب مهرباني وکړئ. بله د تیرو دوو دورو هغه وکیل صاحبان چې په 15مه دوره کې 14مې ته رانغلل او یا 14مه کې 18مې ته رانغلل، هغوی د ولس غبرګون ولیده چې ولس د هغه چا په مقابل چې د ولس غوښتنې په نظر کې نه نیسي څه ډول غبرګون سره مخامخ کېږي، چې بالاخره رایه ورنخستله او په 18مې دورې ته دوی لاره پیدا نه کړه. د ولس همیشه غوښتنه همدا ده د خپل وکیل نه چې باید د افغانستان د هیواد ګټې په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې د دې هیواد په ګټه دي هغې کې باید دوی ونډه واخلي په پارلمان کې، یعنې هغه ټول مسایل چې د دې وطن په ضد دي د هغې په مقابل کې باید ودرېږي، د خپل هیواد د سراسر افغانستان استازیتوب وکړي، خپلو خلکو سره همیشه مشورې ولري، د خلکو ستونزې او مشکلات تر چارواکو پورې ورسوي. یعنې دا هغه غوښتنې دي چې ولس یې د خپل وکیلانو نه لري، چې همیشه باید خپل ولس سره په تماس کې اوسي. وکیل معنا دا چې د خپل ولس استازیتوب کوي، همیشه باید خپل ولس سره په تماس کې اوسي. 3 لومړیتوبونه به څه وي له اداري هیئت ټاکنو وروسته؟ یعنې موږ به اول کوشش به همدا وي چې هغه قوانین چې د حکومت د خوا راغلي دي او ډېر ضرورت ورته دی چې باید پاس شي، اول به په هغې باندې بحث کوو. په قوانینو کې به هم ډېر کوشش کوو چې د خپل هیواد او د خپل خلکو ګټې په نظر کې ونیسو. بل دا چې د مهم مسایل اوس په افغانستان کې روان دي چې هغه د سولې موضوع ده. زه نه یوازې زما هیله بلکې د ټولو وکیل صاحبانو نه مې دا هیله ده چې د سولې موضوع کې باید دی ډېر جدي رول ولوبوي، ځکه چې افغانستان کې نور خلک د جګړې نه ستړي شوي دي او د هر افغان هیله دا ده چې په دې وطن کې سوله راشي. نو د دې خاطره د سولې په راوستو کې راتلونکي انتخابات هم مخکې دي، بل اقتصادي وضعیت د افغانستان، بیکاري او دغه مسایل ډېر دي. نو دغه ټولو کې باید موږ ډېر مهم رول ولوبو او خپل هغه اول کارونه باید په نظر کې هم دغه ولریم. آقای بردک، حکومت برای ولسی جرگه جدید کدام اولویت ها را تعیین کرده؟ یعنی کدام فرامین و قوانین را قصد داره که در سال آینده در همین سالی که در سال ولسی جرگه برای ولسی جرگه بفرستن؟ 127 قانون و اسناد تقنینی است که برای دور 17 ولسی جرگه در حال انتظار است. اولویت بندی ما صورت گرفته، به اساس همون اولویت هایی که داریم انشالله به ولسی جرگه این قوانین پیشکش کردیم، ولی دوباره همراهشان کار میکنیم که در اولویت های ولسی جرگه قرار بگیره. در قدم دوم به اساس ماده 64 و 157 قانون اساسی در حدود 43 تن از ذوات حکومت است که ضرورت برای تایید از ولسی جرگه را داره، که از این جمله 27 تن بله سه 3 دغه د جملې څخه 28 تنو د تایید را ترلاسه کړي، 14 تنه پاتې دي چې هغه د جلالتمآب جمهور رئیس ته وړاندې شوي دي. نو انشاءالله دوام قدم کې به د ښې حکومتدارۍ دپاره زموږ تمه وي چې دوی وړاندې شي او خپل ته مراحل وکړي او دوی که اوس سرپرست وزیران د مکمل وزیر شي، تر څو د خپلو مسؤلیتو او مکلفیتو په وړاندې د ولس په خدمت کې قرار ونیسي. او طبیعي ده چې دریم قدم کې موږ لکه څنګه چې یون خور ووی د سولې دپاره باید من حیث یو اولویت کار وشي. او مثلا تمام څه د ولسي جرګې یا ټول ملي شورا نه چې د سولې برخه کې څه وکړي دوی؟ د سولې په برخه کې د دولت سره مشترک زه فکر کوم چې دواړه مجلسونه د ملي شورا تر ټولو معتبر او مهمه ملي اجماع د افغانستان ده. نو دا ملي اجماع کولای شي چې د حکومت سره او د دولت د رئیس سره د ولسمشر سره په ګډه ملي اجماع هم رامنځته کړي او د سولې په طرف قدمونه واخلي. تشکر. بیا به ګډونوالو ته وخت ورکړو، لاسونه که پورته کوي مهرباني وکړئ. تاسو په د اول قطار کې، بیا به د دویم قطار ته هم دواړو ته یو ځای وخت ورکړو. بعد از شما اول تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حمید نظری هستم از کابل. سوال ما از میمانان قسم است که در طول چند دوره انتخابات پارلمانی تا چی حد شفاف و بر مبنای اراده مردم نماینده ها انتخاب شدند. تشکر. یون صاحب لکه چې تر اوسه جواب درک، نو په هر صورت باندې انتخابات هم تیر شول بغیر د 2-3 حوزو نه چې دا پاتې دي، نتایج تر اوسه هم کیدای شي اعلان شي تازه شپه ورځو کې. په هر صورت باندې د قانپور صاحب چیز اضافه میکنین در موردش؟ شما ببینید در 2,500 کاندید، در 2,500 کاندید شما 250 کاندید برنده دارید و این 2,500 دیگه باقی که میمانه یا همه مخالف هستند و این فرهنگ هم به افغانستان وجود نداره که مثل امریکا بری برش فلانی تبریک بویی که درست است ما باختم تو برد. این تنوز نهادینه نشده. و طبیعی می بود اگه شما هم ناکام میشدین اعتراض می‌داشتین. خب مربوط به ما بود دیگه، وقت روز گپ می‌زدیم بعضی جدا بود. بسیار زیاد تشکر. در کل انتخابات خوب بری بود این دفعه. میرمنو نه که څوک پوښتنه نه لري دغه ځوان ته مخکې وخت ورکړه دی به پوښتنه وکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد مهدی بیانی هستم از ولایت کابل. سوال من این است که
مطابق به قانون وقتی یک وکیل از ولایت یا از کابل فرق نمیکنه از هر جایی که رای میگیره، مطابق به قانون وکیل کلی ملت افغانستان است. چرا همیشه در پارلمان در ولسی جرگه افغانستان همیشه وکیلا از هر جایی که رای میگیره صدای همون مردم است. وقتی مثلا طرف شمال افغانستان یک حادثه میشه باید وکیلای شمال گپ بزنه، اگر طرف جنوب میشه باید وکیلای جنوب، یعنی در داخل ولسی جرگه یک هماهنگی وجود نداره که کلی وکلا احساسی مسئولیت از کل ملت افغانستان کنه، هر کس از سمت خودش نمایندگی میکنه. تشکر صاحب، دغه مشکل تیر دوره کې ډیر تاسو ته اشاره درلوده، ولې دلیل څه ده؟ بله، اول خو د ورور د سوال په مقابل کې زه دوی وایم چې وخت چې یو ولایت ته رایه درکوي، خو خیر که د هغه ولایت ستونزې او مشکلات ته وړاندې کوې، دې خو کومه ګناه نه ده، ځکه چې اول در باندې هماغه خلک حق لري چې تا ته رایه درکړې ده او ته د هغې استازیتوب کوې. بیا هر ولایت خپل استازي لري، هیڅ ولایت د افغانستان بې استازو نه دی. کولی شي چې هغه وکیلان هم د هغه ولایت خپل مشکلات وړاندې کړي، خو بیا هم کوم موضوعات چې د افغانستان په سطحه کوم موضوعات چې ملي مسایل په هغې کې، یعنې موږ د خپل ولایت وکیلان نه یو، موږ د افغانستان وکیلان یو. چې پوه شو چې د فلاني ولایت یو وکیل دی، یا مثلا استدلال نشي کولی یا خپل مشکل سم نشي مطرح کولی، په دواړو سترګو هغه د وکیل وظیفه ده چې د افغانستان د هر ګوټ استازیتوب وکړي او هر ځای کې چې مشکل دی هغه غږ پورته کړي. که چیرې په تېره دوره کې داسې ستونزه پیدا شوي، خو نور داسې ډېر وکیلان هم وو چې هغوی د ټول افغانستان استازیتوب کړی دی. موږ ملي کسان ډېر کم لرل په پارلمان کې، هغه کسانو چې نورو هېوادو پورې ارتباط لرل. ما تاسو ته وویل چې هغوی دپاره د افغانستان ملي ګټې ارزښت نه لرل، هغه ځینې چې راغلي وو د هغو ګټو ته ارزښت لرل. د دوی بادارانو به چې څه ورته ویل، دوی مجبور وو چې هماغه اجنډا مخې ته ویسي، چې بدبختانه دا مسایل په دې پارلمان کې وو. خو زه هیله مند یم چې په راتلونکي کې دغه مسایل نه اوسي په 18مه دوره کې. دوی مشکل ډاکټر صاحب وردګ همدغه اوسي، دا خبر به هر وکیل صاحب کوي، هیڅوک هم نه وایي چې مشکل ما کې ده. هر وکیل صاحب چې د پارلمان د وبخښه د رسنیو راڅرګند چې همدغه وایي چې دغه مشکل وو او باید داسې وشي. متاسفانه تر اوسه پورې هیچا مو نه ویلي چې دا مشکل احمد سره و محمود سره و، یا مثلا خپله ځان وښیي. له نوي پارلمان توقع څه ده چې په دغسې مسایلو کې څه وکړي؟ تاسو د حکومت له اړخه یو دوره وزیر هم وایستئ، څومره دا رښتیا هم د حکومت او د پارلمان ترمنځ همدغسې مسایل ستونزې پراخولی شي؟ وکیل خو تعریف د وکیل یا نماینده د ملت ته که وګورو، هغه لایحه د وظایفو یعنې تنها یوه نقطه نه ده. ورور چې کومه خبر وکړه بهاني صاحب، هر وکیل خپله انتخاباتي حوزه لري، نو که د خپلې انتخاباتي حوزې نمایندګي څوک کوي، هغه ستونزې پورته کوي، هغه تمثیلوي، د هغه پیامونه نقل کوي، دا ګناه نه ده. اما په ملي مسایلو کې باید ملي موقف ونیسي. د افغانستان په مسایلو کې، د افغانستان په مفاداتو کې هر وکیل د افغانستان نمایندګي کوي. خو کله چې سیلاب راځي، کله یو طبعي آفت راځي، کله یو جنگ راځي، کله یو ناامني راځي، نو که وکیل د خپلې انتخاباتي حوزې د نماینده په حیث د هغه مشکل وړاندې کوي، د حل لارې جستجو کوي، زه فکر کوم دا ګناه نه ده بلکې وظیفه یې ده. تاسو د یوې تجربې پوښتنه که زه وکړم چې د پوهنې په وزارت کې وایاستئ، داسې څه وي دي مثال د پکتیکا د ښوونځیو ستونزه او د بدخشان یو وکیل درته یاده کړي؟ هېڅکله نه ده، داسې هېڅکله نه ده پیښه شوې. زموږ نه باید دا توقع ونه شي چې په پکتیا کې که کومه ستونزه پیښیږي، حداقل تر اوسه پورې، نو د بدخشان وکیل دا راشي. اول د بدخشان وکیل د پکتیا په مورد شاید معلومات ونه لري، شاید هغه ستونزه په کوم شکل چې شاید باید هغه یې وړاندې نشي کړی. نو دا زه څه ډېره جدي کمی نه بولم چې خپله انتخاباتي حوزې نه د مغه خپل نماینده یا انتخاب شوی وکیل نمایندګي وکړي، ستونزې د وړاندې بوځي، مشکله نه ده. اما مسایل خو تنها په منطقه او په یوه حوزه کې نه دي، نه په یوه ولسوالۍ په ولایت کې دي. کله چې لویو ملي مسایلو ته راځو، تمه مو دا ده چې 250 تنه د ولسي جرګې او فعلا 80 تنه د مشرانو جرګې دا د افغانستان نمایندگی وکړي په لوی ملي مسایلو کې. آقای دهقانپور هم چیزی می‌افزایند مخصوصا در مورد مسائل سمتی و قومی اگر در دوره 17 هم وجود داشته باشه، مخصوصا در مسائل ملی اگر تفاهم و اتحاد وجود نداشته باشه، چگونه میشه که این اتحاد به میان بیاید؟ ما به گپای وزیر صاحب تایید میکنیم. یه حقیقت است، یا حوزه انتخاباتی داره، مشکل حوزه انتخاباتی خود بیشتر میفهمه و حوزه انتخاباتی هم بیشتر مشکل خود به وکیل خود میگه. پس وکیلایی که جای دیگه است هم نمیشناسه و هم نسبت به این حوزه و معلومات نداره از مشکلش، از گپایش. و در مسائل کلی و مسائل ملی که است،
این دیگه هر که وکیلی که موضوعی بس قومی میگیره خب جفاست به وطن دیگه. اما حداقل توقع میره که با هم بتونن به یک دیدگاه واحد داشته باشن، دفاع کنن از همون یک خواسته که مثلا وکیل بدخشان برای بدخشان توقع داره، وکیل بامیان برای بامیان، اما از ولایت های دیگه هم باید از همین خواست اونا باید در مجلس دفاع مسائل کنن. اگر در سطح ملی باشه، سطح فرزن کشور باشه، دفاع درست است. اگر مسائل خرد و ریزه باشه در بین بدخشان، نیازی هم به دفاع نیست. و در ضمن ما مشکل داریم، ما هنوز مسئله ملی ما حل نشده وطن. حتی با امریکا ما مشکلی مسائل ملی داریم. اون نوشته و بمبارو مرخون میشال و ما رو بخونین، دو اونجا مشکلی ملی وجود داره. دیگه مردم ما این توقع رو نداشته باشه که هر کس در این پارلمان رفت دیگه همه مشکلات حل میشه. این میشه یک آدمی با تمام اوصاف شایسته. این ممکن نیست. از این محیطیم، از این جامعه هستیم، دیگه مشکلات وطن ما زیاد است. ولی به هر حال خوب است که وکیلا مسائل مهم کشور در نظر داشته باشه. یو لوی مسله مثلا په دې 18مه دوره کې وزیر صاحب دا اوس وزیرانو ته برای ورکول، ځینو سپینې رای کارولې او په دې 14مه دوره کې وبخي 18 خو شروع په 14مه دوره کې سپینې رای به کارولې، یو وزیرانو تر اخره دا پورا وزیرانو ټول کابینه د تایید رای تر لاسه نه کړی شو. برای چی میکنین دیخانپور صاحب مثلا که زود وزیرا می رای اعتماد به دست بیارن؟ نظر ما است که ما با دولت در تقابل نباشیم. خب وقتی در دولت تقابل نباشه ما خواستیم ما از دولت دی است که وزیر رو برای ما پیشنهاد کنه که شایستگی هم وزارت داشته باشه. این خیلی تاثیر داره. اگر دولت یک وزیر ناشایسته رو پیشنهاد کنه، واقعا وکیلان فرزند عکس العمل نشون میدن. اگر وکیلا و دولت هماهنگ عمل کنن، صادقانه عمل کنن، ان شاء الله این مشکلات پیش نمیاد. دور خیلی در این دور وکلا طرفدار یعنی چی است؟ تفاهم و هماهنگ با دولت کار کردن است. چرا ما میفهمیم مشکلی از زیره که به همین لحظه که دولت با وکلا هماهنگ کار نکنه دیگه کار دولت حتما به سامان نمیرسه. ډېر زیات تشکر. اوس زموږ لیدونکي اوریدونکي کولی شي له ټولنیزو رسنیو له لارې هم موږ سره وصل شي. د فیسبوک له لارې نه زموږ ادرس ده د بي بي سي آزاده جرګه، جرګه آزاد بي بي سي او اوپن جرګه، او دارنګه په یوټیوب هم موږ کتلی او لیدلی شي. اوس یوه لنډه دمه اخلو، بیرته خپل بحث ته راګرځو. یو ځل بیا مو هرکلی کوم. د نوي پارلمان په لومړیتوبونو او ننګونو غږیږو چې د 14مې دورې څخه کمې تجربې ترلاسه شوي دي او څنګه کولی شي هغه درې وظیفې چې د افغانستان ولسي جرګه په لویه کې شورا لري هغو ته سمه رسیدګي وشي یا ورته رسیدنه وشي. یوه وظیفه یې پر حکومت د نظارت مسله ده، په دې کې ډېرې لویې ستونزې وي. په 14مه دوره کې یون صاحب څنګه به دا مسله حل کوي تر څو دا ځل نظارت ښه وشي؟ تېر ځل داسې ویل کېده چې ډېر وکیلان د خپلو شخصي کارونو دپاره ټوله ورځ به بهر وو، ټول نه ډېرې. تاسو ته زه دا ووایم چې وکیل باید مستقل اوسي، نه دومره بېځایه دښمني باید هم حکومت سره ونه کړو چې یعنې هغه قانوني کار ته غیر قانوني ووایو، او نه د حکومت نیمګړتیاو باندې باید سترګې پټې نه کړو. یعنی که مثبت کار حکومت کوي باید مثبت ته وایو، خو که منفي اعمال ترسره کوي وکیل وظیفه ده چې قانون لحاظه په مقابل کې ودرېږي، نظارت پرې وکړي. بدبختانه په تېره دوره کې مشکل دا و چې عقده‌ایي برخورد کېده. که چیرې یو فرمان یا یو قانون په اصولو برابر وي او راتله پارلمان ته، یو تعداد عقدهیانو هغه به د عقدې د لحاظه هغه به رد به کړم، سره د دې چې ښه پوهېدل چې دا د دې وطن په ګټه دی او باید تایید شوی وي. اوس میکانیزم شته که صرف توصیه به کوو موږ او تاسې بیا دا ور دې داسې نه شي؟ بله بعضې وخت به داسې کېده چې مثلا حکومت که به یو ښه نیمګړتیا وه مګم سترګې به په پټېدلې، حکومت به غیر قانوني کار کوه مګم پارلمان به چې کله په مقابل کې ودرېده یو مسببه به یې جوړه کړه، پاس به یې کړه، هغه به حکومت به بیا هغه نه عملي کوله. نو زه وایم چې د حکومت او د پارلمان په منځ کې باید ډېرې ښې اړیکې وسي تر څو د ستونزو د حل لپاره یوه لاره پیدا شي. نو بهترین لاره دا ده قانون ده. سپاس. آقای بردک، یکی از مشکلات اساسی انتقادهای جدی که وارد دوره‌های گذشته میشه روابط تنش‌زای ولسی جرگه با حکومت بوده که این کار سبب شده که برخی از وزارتخانه هم از سوی سرپرستان اداره شود. چگونه این رابطه درست میشه میان ولسی جرگه با حکومت ایجاد شود و در دوره جدید چقدر خوشبینی وجود داره که رابطه ولسی جرگه با حکومت به گونه بهترش به پیش بره؟ بسیار تشکر. یقینا که یکی از مشکلات جدی که فرارای ارتباط قوای مجریه و مقننه موجود بود همین تعریف و تفسیر و تعبیر قانون اساسی از نظارت شورای ملی بر عملکرد حکومت بود. شک در این است که ماده 91 و 93 قانون اساسی صریحاً بیان میکنه که شورای ملی
حق نظارت بر اعمال حکومت دارد. اما متصل به بازمی قانون اساسی ما حکومت تحریف کرده که حکومت عبارت از تعداد از وزرایی که زیر قیادت رئیس جمهور افای وظیفه میکنه. یعنی نظارت حق شورای ملی است بالاخص از ولسی جرگه. استیضاح هم حق ولسی جرگه است. اما تعبیر گوناگونی که در اینجا موجود است که در بین حکومت گلایه هایی که موجود بود، انتقاداتی که موجود بود که ولسی جرگه حق دارد از وزیر استیضاح به عمل بیاورد. ولی به دیگه یک مثال دیگر خدمت شما که روابط گاهی در روابط کله پیکا کړي د مثال په ډول په قانون اساسي کې دواړه وکیل صاحبان دلته زما سره ناست دي، صریح کوم معیار نه دی تعیین شوی چې که په دې فیصدي انکشافي بودجه د کوم وزیر د خوا مصرف شو درست در غیر آن باید استیضاح شي. د همدغه عدم تعبیر واحد په نتیجه کې یو څه مشکلات شته چې تنن پورې هم شته. یو څه وزیران دي چې د عدم مصرف بودجه انکشافی په نتیجه کې استیضاح شوی، اما په مقابل کې رئیس جمهور بیا با رعایت قانون اساسی هغه خبره نده منلی. سپاس. باز هم فرصت را میگذاریم به اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. یک اشتراک کننده ای که در اخیر نشستن پرسششان با ما در میان میگذارن، اول شما بپرسین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. اول خوش آمدید به مهمان‌های عزیز. سوال من از آقای دهقانپور است. آیا فساد، چرا فساد از بین نمیره؟ به نظر شما دلیل فساد که در افغانستان است چیست؟ و همچنین پارلمان جدیدی که کدام طرح برای از بین بردن فساد داره؟ و سوال دوم از خانم آریان است. با کدام طرح جدید رو در پارلمان جدید را پیدا کردید؟ شکر. عبدالهادی هم د پکتیا څخه راغلی. دا چې واک د زور څخه زرو ته انتقال شوی، د تیر پارلمان په پرتله تر 80% تجاران او شتمن خلک نوي پارلمان ته لار پیدا کړې. نو ستاسو پند ولس ته به د خدمت جوګه شي او که د خپل شتمنۍ په ساتنو کې به مصروف پاتې شي. مننه. اول دهقانپور من صاحب. فکر میکنم بحث فساد که چگونه از افغانستان رفت شد و یک بحث بسیار کلانتر و بزرگتر نیز داره. در پارلمان آینده، یعنی مخصوصا در ولسی جرگه‌ای که قرار است در دوره 7 چقدر این توقعات کمتر شده با توجه به کسانی که راه پیدا کردن در ولسی جرگه؟ ما بیشتر امیدواریم که به این دوره 17 فساد در ولسی جرگه کمتر باشه، به خاطر که افراد تازه آمده، افراد جوان آمده. بیشتر دیگه به خود ما اگه بر بخوره می افرادای کنکور بیشتر مصرف میگه پاستن، جوانا کمتر مسائل علاقمندی به اقتصاد دارن. به اون خاطر آقای دهقانپور یک بخشی که راه پیدا کردن و ولسی جرگه بازرگانان هستند و اینجا شک و تردیدهای را بیشتر ایجاد میکنن. بله، بحث بازرگانان دو تا بود داره. این بازرگان میتونه وقتی دولتی جرگه محتاج از این است که از یک کسی $10,000 بگیره، از یک کسی یک موتر زری بگیره، این احتیاج نداره. ولی این خطر هم وجود داره که پارلمانی هم قرد کنه. این خطر هم وجود داره. دو تا بود داره. اگه آدمی سالم باشه خیلی به پارلمان کمک میکنه، یا اگه آدمی سالم نباشه خیلی هم پارلمان آسیب میزنه. پس پارلمان میتونه چگونه تشخیص بده همین وکلایی که میتونه مثلا پارلمان به تاراج ببره؟ این خب معلوم داره از وقتی جریان کار رو آدم میتونه تشخیص کنه. وقتی ما هنوز کار نکردیم ما چی میفهمیم آدم سالم کیه یا آدم غیر سالم کیه؟ در جریان پروسه کاری گپا رو ما میتونیم بفهمیم، ولی بعد از اینکه پارلمان چی میکنه، بحث پارلمان است که با شخص نمیشه. مننه صاحب، دغه د فساد په تورونه ډیر زیات لګیدل په ولسی جرګې باندې یا په ټوله کې په شورا باندې، حتی د وزیرانو د رای ورکولو په ورځ باندې د خبرې په تلویزیونو او رادیوګانو کې کېدلې. څومره رښتیا هم دا مسله ډیر جدي ده؟ یو خبره وکړم چې که په پارلمان کې فساد شته دی، نو مقابل لوري چې راځي د اجرایي قوې د برخې نه هغه ولې فساد کې شریک شي. تاسو خو ګورئ نه، تاسو خو ګورئ چې وایي فساد رشوت ورکوونکی او رشوت اخیستونکی دواړه مجرم دي. وخت چې یو وزیر خپل په ځان متکی اوسي، د هغې برنامې ښې اوسي، هغه ښه وطن ته ښه پروګرامونه ولري او د ولس استازو ته مخې ته کوي، هغه څه مجبوریت لري چې وکیل ته پیسې ورکړي چې ته وایي چې ته ماته رایه راکړه؟ یعنې دغه د فساد موضوع بله ولې نشته. دې باندې زه سترګې نشم پټولی. نه یوازې په مقننه قوه کې، په اجرایه کې شته، په قضایه کې شته، په ټول افغانستان کې په هر ارګان کې فساد شته دی. مخنیوی کېدای شي؟ ولې نشي کېدی؟ تاسو په دې شورا کې ولې نشي کېدی؟ ولې نشي کېدی؟ موږ ډېر داسې کسان لرل چې په فساد کې په تېره 14مه دوره کې داخل او ټول ولس هم پې پوهېده، خپل هیئت اداري هم پې پوهېده، خب باید نشر کړی وای لست کنه چې دغه کسان دي. آقای وردک هم میتونن که اینجا داخل شون، خیلی اتهام‌های جدی را وارد کردن مخصوصا. زه که اجازه موید عبدالهادی سوال چې مشخص ما ته راجع و،
عرض به داسې وکړم عبدالهادي خانه چې تیرو 14 دورو د کله نه چې د 1910 کال نه را په دې خوا افغانستان د شورا چښتن شوی، هر کله چې د ملت نمایندگانو ښه کار کړی او د ملت دپاره یې کار کړی، شخصي ګټې په نظر کې نه دي نیولې، هغه دوره ډېره کامیابه دوره وه. دا زموږ تاریخ ثابته کړي. اما هر کله چې ملي شورا د خپلو ګټو د ساتنې او د پړسونې دپاره کار کړی او دوره هم ناکامه ده. او په بله دوره کې یعنې تاسو ته چې د اطمینان درکوم هغه دا ده چې که څوک په یوه دوره کې منتخب وکیل یا سناتور هم شي او واقعا د خپلو شتمنیو د محافظې په فکر کې شي، زموږ تاریخ ثابته کړه چې په بله دوره کې بیا ملت ورته رایه نه ورکوي. او بله پوښتنې همدا ووایي د زور ځای زر ونیولی ده. اوس هغه کسان ډېر بریالي شوي دي چې پیسې لري یا په بله معنا سوداګر پانګوال دا ځل ډېر راغلي دي. تېر ځل مثلا 14 په سلو کې ویل کېده چې د جهادي مشرانو د کورنیو یا خپله دوی یا قمندانان دا کسانو، دا ځل هغوی کم شوي دي، برعکس دا نور وایي زیات شوي دي. همداسې ده؟ دقیق اعمار خو زه نه لرم. د عبدالهادي 70% یاد کړل. دقیق اعمار خو تر اوسه دا احصایه فکر نه کوم چې موجوده وي چې 70% تجار او پولدار خلک راغلي. ولې عام دا ویلی شو چې بله په دې دوره کې ځوان تحصیل یافته د لوړو زده کړو څښتنان او نسبتا پولدار خلک راغلي. اما د قانپور صاحب د جواب سره زه موافق یم. یعنې دا باید یې هم د یاده نه شو ایستلی چې چون دی مرفه ژوند لري، کیدای شي د پیسو د پیدا کېدو په فکر کې به خپل وخت زیات مصرف نه کړي، د ملت خدمت ته به خپل وخت وقف کړي. خو کېدای شي داسې قوانین او مصوبې پاس کړي چې هغه د دوی د بزنس تجارت د دوی په ګټه وي. نه نو مصوبه خو داسې نه ده. قانون خو مثلا مالیات راټیټ کړي په لوړو کسانو باندې. مثال که دوی نشي کولی هر هغه قانون چې مالی بار ولري د هغو د حل لارې به هم په قانون کې پیشبیني کوي. در غیر آن جمهور رئیس مکلف نه دی چې توشیح یې کړي. د عبدالهادي ورور په سوال په ځواب فقط دومره لنډ وایم چې دومره ډېره مطمئنه نه یم چې دوی به ډېر مثبت رول ولوبوي. حتما به خپل په شخصي مسایلو کې بوخت وي او بالاخره پارلمان به ترېنه پاتې. ډېر زیات تشکر. اوس یوه لنډه وقفه اخلو، بیرته خپل بحث سره ګرځو. یو ځل بیا هرکلی درته وایو د بی بي سي آزادې جرګې ته دلته به مخامخ ګډونوالو ته وخت ورکړو که څوک پوښتنه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. الطاف حسین نظیمی هستم از ولایت دایکنډی. سوال من راجع به آقای دهقانپور بود. وظیفه رئیس پارلمان چی است در صورت تخلف، غیرحاضری و ناظر نبودن در جلسه ها؟ چرا همیشه انتقاد میکنه همه که حاضر نیستن؟ چرا ایر مهار نمیتونه و چرا عملی نمیتونه؟ تشکر. دغه څلورم قطار کې فهیمه از ولایت کندوز هستم. سوال من متوجه دهقانپور صاحب میشه، همین وکلایی که از طرف مردم انتخاب میشن میرن به ولایات خود مشکلات مردم جمع آوری کرده میارن به پارلمان او را همش میشنوه، بعد از او وزرا را میخواه استهزا میکنه، مشکلات میگه مگه توجهی نمیشه. توجه نمیشه. ډېر زیات تشکر. دهقانپور صاحب اول مهربانی وکړئ تاسو. مرتبات وظیفه پارلمان بگم یک وظایف داخلی اصول داره. وظایف رئیس پارلمان دو مشخص است. تنها وظیفه چی نیست، این مسئولیت مربوط چی نمیشه، رئیس پارلمان نمیشه، مربوط هیئت اداری میشه. ولی اگر سر هیئت اداری گپ بزنیم، امی وقتی که امی کارو نمیشه که شما گله دارین، شکایت دارین، بیشتر معنیش این است که هیئت اداری درست کار نمیکنه. این هیئت اداری هم باز اون چی تعیین میکنه؟ خودی وکلا تعیین میکنه. اگر وکلا هیئت اداری درست تعیین کنن، معلوم است امی آدما می تخلف کاری ها رو کمتر میکنن. ډېر زیات تشکر. ډاکټر صاحب وردګ، ننګونې د نوي پارلمان په وړاندې ستاسو که ورته ګورئ د حکومت له اړخه څه شی دي؟ لکه څنګه چې دواړو وکیل صاحبانو دلته وویل، زه ورسره په تماس کې یم د وکیل صاحبانو سره، خو ټول په همدې تقریبا په واحد نظر دی چې یو نوی چپټر، یو نوی باب به پرانیزو د افغانستان د پارلماني اړیکو. که واقعا همداسې وشي، د تیرو دوو دورو د نیمګړتیاوو څخه موږ الهام او پند اخیستی وي او هغه ته د پای ټکی کېږدو، بلکې دغه د حل په لاره کې راوځو، نو زه انشاءالله ډېرې ستونزې نه وینم. اما که په نقش قدم د همغه خلکو ولاړو که نه، 15مه دوره مثل 14مه دوره او 15مه دوره وه، نو طبیعي دغه نیمګړتیاوې چې موږ په دواړو دورو کې درلودې، 15مه 14مه، په 15مه کې به هم لرو. او د دې لوی تاوان به نه به مقننې قوې ته دومره ډېر ورسېږي، نه مجري قوې ته، ملت ته به یې تاوان ورسي. او یون صاحب د دې غیر حاضري مشکل به څنګه حل کوي؟ بالاخره که
د دې لپاره چې هغه مشکل په 14مه دوره کې بیا واقع نه شي. که چیرې هغه انضباطي قوانین چې موږ په کورنیو چارو په اصولو کې راوستي که چیرې هغه تطبیق شي زه فکر کوم چې ټول مشکل حل دی او هیڅ ډول کمبود د نصاب به ونه لري. مثلا 15 جلسو کې ویل شاوخوا شپېتو کې هغه نه و نصاب پوره نه و همدغسې خو همدا خبره مې ته وکړه که چیرې هیئت اداري زموږ با کفایته اوسي اصول په ټولو باندې تطبیق کی قانون په ټولو باندې تطبیق کی هیچ ډول مشکل نشته. آیا در دوره گذشته همین حصولی که شما یادآوری میکنین فکر میکنین تطبیق نشده؟ یکی از روش‌هایش اعلام نام اینها بود که در رسانه ها اعلام شد اما هیچ تاثیری نداشت. نوم چې اعلان شي او قانون په تطبیق نشي د هغې ګټه څه ده؟ هغه به ولې زما نوم د اعلان شي د میډیا د لارې نه؟ زما موکل په اطراف کې پروت دی، هلته تلویزیون شته نه رادیو شته نه برق شته. در عرصه غیرحضوري های وکلا چه هلته څو مرحلې لري چې که چیرې دغومره غیر حاضري دغه قانون په تطبیقي که چیرې دغومره لري دغه اصول دغه هغه مرحله لري که چیرې هغه مرحله په هر وکیل باندې تطبیق شي زه فکر کوم هیڅ مشکل نشته دی. خو بدبختانه ویستلی هم شي. باز هم وقت را میگذاریم به اشتراک کننده ها، اشتراک کننده هایی که پرسش دارن دستای خودشان بالا کنند. ما مایک را در اختیار یکی از اشتراک کننده های ما که دست خودشان بالا کردن بیشتر هم فرصت را ما برشان گذاشته بودیم اما به دلیلی که پرسش خیلی طولانی شده بود نتونستیم بگیریم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. جاوید احمد دشتی د وردګ ولایت د سیدآباد د ولسوالۍ اوسیدونکی. ځینې قوانین په پارلمان کې د شریعت خلاف تاسو ته وړاندې کیږي او په دې کې داسې ګمان دی چې بعضې خلک یا د خارجي استخباراتي کړیو یا هر څوک چې دي یا د سیکولرانو د وړاندې په واسطه تاسو ته درلول کیږي. مثال په توګه هغه قانون چې د 18 کلن که د زنا جرم ترسره کړو د مجرم نه دی بلکې تخطي د اطفالو ده. تاسو د دغه ډول قوانینو سره په راتلونکي کې به څه رقم یو تعامل ولرئ؟ تشکر. ایرانه کړوخیل د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ چې دغه ټول ورونه او خویندې خو آینده په دې نوي پارلمان کې نه دي چې دوی وکیلان دي یا رئیسان دي یا څوک وپېژنو. نو دغه زما یو خواهش ده که تاسې ومنئ که رئیس جمهور پسې وی یا د وزیر یا د هغه چې د پذیرش وخت خو یې سابق درلوده یو نفر ته یې وخت ورکو هفته کې یا میاشت کې یا وزیر صاحب یا وکیل صاحب یا رئیس جمهور چې دوی دغه پذیرش وخت ورکړي دغه خویندو ورونو ته که نه چې پېژندګلوي هم چا سره نه لرو چې موږ هغه خپل مشکلاتو سره حل کړو. نو هغه برنامه بیخي له بینه تللې ده. دغه تاسې نه آینده پارلمان کې خواهش کوو چې تاسې دغه پیشنهاد رئیس جمهور غوږ ته ورسوي خپله تاسې وزیر صاحبان چې موږ ته وخت راکوي او موږ تشکر ډیر زیات. سپاس. یک پرسش برمیگشت به شما آقای دهقانپور که قوانین ضد اسلام و مخصوصا قوانین کیاد کردن قرار است اگر فرستاده شود برای ولسی جرگه شما چگونه با این گونه قوانین عمل میکنین؟ ما تابع قانون اساسی کشور است. ماده 3 قانون اساسی کشور به صراحت اعلام میکنه که در افغانستان هیچ قانونی خلاف این شریعت نمیتونه تصویب شود. خلاف اسلام خلاف شریعت ماده را اگه براتون بخونم دیگه این موضوع حل شده است دیگه. این وکیل دین اسلام بله این دیگه کدام وکیل صلاحیت دین داره که باز قانون تصویب کنه خلاف ماده 3 در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشه. ممنون. هر قانونی که با احکام دین مقدس اسلام تناقض داشته باشه قابل تصویب نیست در پارلمان. ما همین قانون میشناسیم بیشتر از هیچ چیز نمیشناسیم. مننه یون صاحب که دغه د پیسو معاملې ول شوي دي کنه اول دا او دویم دغه کوم قانون چې درول سوی ول دې کې څه موخې د ځینو وی نه وی څه رقم کیسه تاسو تیره دوره کې تجربه فساد خو زه نه رادومه فساد به ترسره شوی نو د دې نه موږ سترګې نشو پټولی چې دا کار به شوی او بله خبره دا چې لکه مخکې چې وکیل صاحب ویلې د افغانستان اساسي قانون زموږ دپاره سره کرښه ده او دې کې ټول مسایل راغلي چې هیڅ قانون د اسلام خلاف موږ نشو دغه کولی پارلمان ته نه راځي او نه داسې قانون شته افغانستان کې چې هغه د اسلام او د شریعت مخالف دا مشخص بله خو بیا هم که چیرې داسې موضوع سره موږ مخامخ کیږو نو بیا هلته موږ ګورو چې آیا نور اسلامي هیوادو کې دې موضوع سره څه رقم برخورد شوی ځکه یوازې افغانستان مسلمان نه دی موږ ډېر غټ اسلامي ملکونه لرو یعنې عربستان سعودي د اسلام زانګو ده یعنې هلته هم همدغه قوانین شته دی نو موږ بیا هغې سره پرتله کوو چې آیا هغې اسلامي هیواد کې دغه موضوع څه رقم فیصله شوې څه رقم څېړل شوې څه رقم تصویب شوې موږ هم د هغې په رڼا او د دې ډاکټر صاحب پوښتنه چې هم وزیر صاحبانو کړوخیل خور و چې وزیر صاحبانو لګیلا درلود چې وخت د اوس مو هغه ته نه ورکوي د خلکو ته او هم وکیلانو نه څنګه ده دا کیسه؟
والا وکیلان خو چې کومه ورځ باندې دی راځي مخکې خو موږ پنجشنبې ورځ لرله چې هغه د وکیل د معاکل ورځ وه چې موږ خپل معاکلین کتل هغې ستونزې هم دفترو ته زموږ روزمره تلل او دا خو اوس نوی راغلی چې بیا به موږ ګورو چې آیا پنجشنبې په ورځ به زموږ د معاکلینو ورځ وي آیا موږ به وکولی چې خپل دفتر کې کینو معاکلینو او که نه دا به په کاري ورځ کړی شي نو دا مخکې هم لرله که مشکل به نه وي بیا به هم دا پیشنهاد وکړو چې انشاءالله وزیر صاحبانو خو 2 ورځې وکیلانو ته ورکړې وې ډاکټر صاحب وردګ همداسې وکړه یکشنبه او چهارشنبې وکړو په جغرافیایي لحاظ د وزارتونه چې چېرته واقع وو نو په هفته کې 2 ورځې وې نیم وزارتونه 1 ورځ پذیرش درلوده د وکیلانو یو کړو خیل صاحب خورې یو د کمبوتاتو نه چې ما عرض وکړم مخکې چې موږ درلودل هغه دا ده چې حکومت په ملي شورا کې ژمنې کوي د ژمنو باید پابند پاتې شي دا به زموږ بدون شک یو د جدي وختونو ځینې وي او په همدې ترتیب انشاءالله ستاسو د پیغام رسوو دواړو مجلسینو د ملي شورا ته چې د معاکلینو سره د پذیرشت وخت کې باید ټول وکیل صاحبان او سناتور صاحبان هیله به مو دا وي چې پابند واوسي له ساعتامې نه مې نیولې ده زه په کور کې یو مریض مې هم لرم زوی مې 9 کلو چې ضربه یې د سر وخوړله هغه دغه ټولو هغو نه مې جواب کړه چې پارلماني کمیسیون ته او رئیس جمهور له ښځې پورې مې اواز ورسو بیا هم همغه موضوع چې ما ځکه څوک نه پېژندل زه ډېره ګیلمنه یم خو همداسې تنها زه نه یم ټول خویندې هم دا رقم مشکلات لري ځکه چې موږ څوک نه پېژنو نه وزیر صاحبان یا وکیل صاحبان چې د پذیرش وخت یې موږ ته راکولی او د موږ مشکل یې رسولی یو جای ته تاسې حتما به استاد پیام ورسو انشالله حتما و به عنوان آخرین پرسش و به عنوان جنبندی میخوایم خیلی کوتاه بشنویم که مخصوصا کارکرد ولسی جرگه در 2 دوره گذشته استقلالیت و اعتبار ولسی جرگه تا اندازه نزد مردم تا جای خراب ساخته ولسی جرگه کدام کارها را مخصوصا 3 کار عمده را که برای دوباره احیای دوباره اعتمادش انجام میده کدام است ولسی جرگه کار وظایفی که برش داده شده مطابق قانون امیر درست انجام بده همه مشکلات هست تشکر ډیره زیاته مننه دغه د باور مسلې ته زما همکار اشاره درلوده څنګه به دغه وکیلانو یا په ټول پارلمان باندې خلکو باور بیرته کېږي اوس ډېر خلک داسې زړه بدي دي داسې ښکارېږي دا ډاکټر صاحب مثلا دا مخکې اشاره درلوده مخکې خو موږ وویل چې څه مشکلاتو چې د پارلمان د بدنامېدو سبب شو که چیرې د هغه نیمګړتیاو مخه ونیول شي او بل اساسي قانون حد و حدود ټاکلی دی صلاحیت او حدود د هر وکیل معلوم دی که چیرې د هماغې په چوکاټ کې یو وکیل کار وکړي په مجموع کې مقننه قوه کار وکړي نو هماغسې فکر کوم هېڅ مشکل به نه وي په هر صورت باندې ډېر زیات تشکر په دې هیله باندې چې د نوي پارلمان یا نوي ولسي جرګه په مشخص ډول باندې کومه تمه چې د افغانستان ولس ترې لري هغه په همغه ډول باندې ترسره کړي کوم بدلون چې راغلی د ډاکټر صاحب وردګ ولسي 3 په سلو کې استازي نوي شوي دي چې په دې کې لویه برخه یې ځوانان دي په همدې هیله باندې چې د افغانستان د حکومت سره دوی روابط ښه سي کوم مشکل چې تېره دوره کې و او هغه ننګونې چې دوی په وړاندې دي هغه زر ته زر حل سي نو په همدې باندې خپل بحث پای ته رسو له خپلو 3 وړو میلمنو څخه مننه کوو یون صاحب دکتر صاحب وردگ او دهقانپور صاحب د استاسو له وخت نه ډیر زیاته مننه. جا داره که از اشتراک کننده‌هایی هم که وقت گذاشتن و در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن شاید برای بعضی شما فرصت هم مهیا نشده باشه تا پرسش شدن با ما در میان بگذاریم. سپاسگزاری میکنیم و تا جرگه بعدی هم خداحافظ. و مخ مخص